اول چې دا ماسک استعمالول پکار دي، په صابون باندې شیندل پکار دي او په کورونو کې سپری کول پکار دي، ډیټال په اوبو کې اچوي هغې باندې وینځل پکار دي، احتیاطي تدابیر پکار دي ولې چې دې پته نه لري سیوا شوې ده او خو لکه خلک وایي چې بیا کرونا راوتې ده. خو دا خبره د ټولو ورونو ده چې دا د نن کم از کم 53 سال پهله دا واقعه یادوي چې دا هغه وخت کې راغلې وه او دا هغه بیماري اوس راوتې ده. زه دا نشم ویلی چې کرونا دي قسم دي په انسان له خپل دا پکار دی چې خپل ځان محفوظ وساتي، نه د چا په خبره کې راځي نه په دغه کې، خو خپل بچي خپل کور دی په خپله بچ وساتي. خو زه دا وایم دا کم لین دین چې روان دی نو په دې کې د پلیز لږ دوم کوشش وکړي چې د غریب ته پکې لږ سهولت شي. دې اواز د کېدو سره د غریب سړي ډېر غټ نقصان کېږي. هغه چې سهار وځي مزدوري په نه رانشي کولی، که رشکې دي ولاړې دي، نو لکه د دې هم څه مطالبه خو راویسته پکار دی خانجي چې غریب سړی ولې داسې کړي وي. زه دا ټولو ته دا خواست کوم ورونو ته چې لکه په دې باندې نوټس واږي، ټیک شو، او خپل حفاظت دې پخپله کوي، هېڅ هم نشته، خپل حفاظت پخپله ښه شی دی، دا فرض دی چې ته د خپل حفاظت پخپله وکړې. خدا دې وي چې د اوسه پورې دا کرونا خو راغلی و خو خلکو ته ګپ کارېده، اوس چا خبر چې حقیقت خبر نه حقیقت له تله تاسو له پکار دا دي چې دا د الله یو عذاب، دا د الله عذاب دی او د الله په عذاب پورې خندا او دا ملنډې دا ښه کار نه دی. هر مسلمان له پکار دا دي چې د الله نه ویرېږي او د الله د عذابونو نه ویرېږي. تاسو به سم دم په امن پاتې شئ. څوک د الله نه نه یېرېږي نو کله به ورباندې څه راځي کله به ورباندې څه راځي. کوم چې مسلمانان دي که نه مسلمانان ټول نن سبا تاسو ګورئ ټول په غلطه لار روان دي. صرف په خوله مسلمان او دننه په ړه کې پردی مال حال حق ته غل پردی شی په زور په ضعفیات نسي رانسي، دې ته مسلماني نه وایي. مسلماني ډېر ګران کار دی، خو چې خپل وکړئ د خپلو خپلوانو کره تګ راتګ کم نور کله به چې په مخه تلئ اوس به لکه په کال کې یو پیره په اختر کې یو پیره نور په مخ غم خادي کټ. په هسپتال کې په زرګاو خلک پراته دی، څوک پکې مړه کېږي او څوک پکې بندي کېږي. دا د الله کار دی که نه انسان ناجوړه شي نو هغه په هسپتال کې دی، هغه په کور کې نه ښه کېږي. عوامو له څه پکار دي؟ دې عوامو له دا پکار دي چې روړ تاسو خولو ته ولې ماکسونه چې ورته وایي دغه واچوئ، که ماکسونه نه وي بیا بل څه سیسټم وله وکړئ چې ستا ماته پکې نه بندېږي او دا په دې هوا کې دا اورېدګي خورېږي، څوک دوړه راکاږي څوک څه راکاږي. د دې مثال دې دی لکه دوړه سپېږمو ته نه ننوځي بس که تړه ته لاړه شي رمه خراب شي کلمې خراب ګردې ووایي پر مازغه ونسي دغې ته وایي مرضي، هغې نه بیا هغه مرض بل ته واوړي بل ته واوړي. دا غریبانه خلک دي، 2 روپۍ پیسې به چا سره چې خلک به مریض کېږي او ډایرکټ په هسپتال ته وړي. هغه غریبانه خلک دي په ځان په رزق. تاسو ټول عوام ته زه یو خبره دا کوم چې 5 وخته لمونځ اودس کوئ، ځان صفا ساتئ او تګ راتګ غم خادي دی یو بل سره کټ کړئ. 2 میاشتو نه بعد که بیا هر څه کوئ خو چې تاسو بچاو پاتې زه به تاسو خفه کېږم. زه اوس تاسو سره یم او تاسو هم زما سره یئ. صرف د الله د رضا لپاره دا خبره کوم چې په دې عمل وکړئ. دا ګپ نه دی زما خبرې حقیقت دی. او بس دا دغه یو څو خبرې اترې نورې ویډیو ختموم ورکوټه شعر نواز ویډیو ختموم. شعر دا شعر دی وایي سب احساس د بل په اوښکو وکړي او چا چې په ژوند چرته جړلی والسلام. چې کورونه وطن حفاظت لپاره ماکس واچوئ حفاظت لپاره ټولو ته یم ولې نو ماکس واچوه صحیح ده ځان واچوه ماکس و اوس به دې اوس په اوس کم ګرم ته سامان کوته چې دا موبایل لګه چې ودې سکمه دا ماکس په کتاب کوم دا تاسو یې نه دوست ماکس لري کوچیس کی او چې اوس کې بیا به چل کې یا ماکس عجیبه لکه ته خپل حکومت خبره مانی ها صحیح ده.